کله چې موږ تیر شوي وختونه په یاد کړو، څه خاص خوشبو محسوسه کړو یا د زاړه وخت کوم تصویر ته وګورو، نو د زړه نه یو عجیب خوږ او غمژن احساس پورته شي چې ورته نوستالجیا ویل کیږي. دا یو خوږ خفګان وي، یو احساس وي چې موږ دوباره هغو وختونو ته بوځي کوم چې اوس صرف یادونه پاتې دي خو په زړونو کې اوس هم ژوندي دي. دغه لفظ نوستالجیا اول ځل 1688 کې یو سویس ډاکټر جوهانس هوفر استعمال کړی و چې معنی یې دا ده د تیر شوي وخت غم یا تیر شوي هغه ښایسته او خواږه یادونه کوم چې اوس موږ ته صرف او صرف تکلیف راکوي. د نوستالجیا تعلق یعنی داسې خواږو یادونو تعلق د دماغو یوې حصې سره دی چې ورته هایپوکیمپس ویل کیږي. دا هغه ځای دی په دماغو کې چې تیر شوي وختونه جمع کوي، ذخیره کوي یعنی سټور کوي. نو کله چې موږ د تیر شوي وخت کومه خوشبو لکه د باران په وخت یوه خوشبو یا زړه سندره یا یو داسې आवाज یا د چا تصویر چې هغه اوس زموږ په منځ کې نشته، نو دغه بیا زموږ دماغ ډیټیکټ کی یعنی وای پیژني. نو د دماغو دغه خاص حصہ هایپوکیمپس او امیګډالا یو ځای شي او یو ژور یاد را ژوندی کی. نو په داسې وخت کې زموږ دماغ دوه خاص کیمیکل ریلیز کوي یعنی هارمونز ریلیز کوي چې هغه ته ویل کیږي ډوپامین او اکسیټوسین. ډوپامین هارمونز دا د خوشحالېدو والا هارمونز دي، کیمیکلز دي، دا انسان ته خوشحالي ورکوي. نو چې کله موږ تیر شوي وختونه را یاد کړو نو هغه وختونه ډیر ښایسته وي، په هغه ټیم کې موږ ډیر ښایسته وخت تیر کړی وي. نو دغه ډوپامین بیا ریلیز شي. ډوپامین هورمون موږ ته د خوشحالي احساس راکوي، خو دا موږ عارضي تور باندې خوشحال کړي یعنی ډیر کم وخت لپاره دا موږ ته خوشحالي راکوي. خو بیا زموږ دماغو ته الله تعالی صلاحیت ورکړی دی. نو انسان دا سوچ وکړي چې دا وختونه خو اوس تیر شوي دي، داسې خواږه وختونه به بیا هیڅکله را نشي. نو په دې ټایم کې بیا موږ سره اکسیټوسین ریلیز شي. نو دغه اکسیټوسین هورمون بیا موږ ته راحت هم راکوي او تکلیف هم، ولې چې دماغ موږ ته راوښیي چې دا وختونه خو ډیر خواږه او ډیر خوند یې کول، خو اوس دغه وختونه درنه تیر شوي دي او هیڅکله به بیا واپس را نشي. دغه شان بیا موږ په تیر شوي وخت باندې افسوس وکړو او کله کله بیا د انسان سترګې هم له اوښکو ډکې شي. د 10 کالو نه تر 20 کالو پورې زموږ یادونه ډیر زیات نوستالجیک وي. په دې وخت کې د انسان دماغ ډیر زیات قوي یعنی طاقتور وي او دلته زموږ په ژوند کې هر یو شی په اول ځل کیږي، که هغه غم وي او که خوشحالي. نو په دې وخت کې زموږ دماغ ډیر زیات تیز وي او دغه یادونه بیا زموږ په دماغو کې ډیر کلک بوند شي یعنی محفوظ شي. لکه په اول ځل سکول ته تلل، اول باران لیدل او په هغه کې منډې وهل، په کور کې د مور یا د چا د لاس خوراک، د اختر ورځې سحر. او په دې عمر کې داسې ډیر حالات کېدلی شي چې هغه زموږ دماغ ډیر په تیزۍ سره محفوظ کوي، ولې چې دا هر څه موږ سره په اول ځل کیږي. په داسې عمر کې که هغه د خوشحالي والا حالات وي هغه به موږ ته ډیره زیاته خوشحالي راکوي، او که هغه د غم والا حالات وي نو هغه به بیا موږ ته ډیر زیات غم راکوي، ولې چې دا هر څه زموږ په ژوند کې په اول ځل کیږي. نو دغه یادونه او وختونه بیا زموږ په دماغو کې ډیر کلک باوند وي او دغه بیا ډیر پاخه یادونه جوړ شي او دغه یادونه بیا موږ نه ټول عمر نه هیریږي. دغه حالات او دغه حساس وختونه زموږ په دماغو کې ډیر زیات انکوډینګ سره محفوظ کیږي. که څوک په پاکستان کې اوسي، افغانستان کې، امریکا کې یا بل ملک کې، یو احساس شته چې ټول انسانان پکې شریک دي، مطلب یونیورسل دی، د هر چا دپاره دی او هغه دی نوستالجیا. ډیرې مطالعې او ریسرچ دا ښیي چې کله انسان ډیر زیات نوستالجیک شي نو د هغه شخصیت کې مثبت بدلون یعنی پوزټیو چینجز راځي. هغه نور مهربان شي، ژور فکر کوونکی شي او د نورو خلکو سره نږدې کېدلو کوشش کوي یعنی د خلکو سره نږدې شي. خو دغه احساس بیا بار بار په تسلسل سره ډیر زیات ښه نه وي. کله چې انسان په اوسني وخت کې خوشحاله نه وي نو دغه کس بیا د حد نه زیات نوستالجیک شي. دغه انسان بیا بار بار تیر وختونه یادوي چې انسان بیا ډیر زیات په غم او خفګان کې اچولی شي.